السلام علیکم ګرانو دوستانو د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ته ښه راغلاست. نن ورځ زموږ درس دی I زه یو معنا ته هی معنا هغه شي هغه وی موږ دی دوی د جمع لپاره استعمالیږي، یعنی چې یو څخه زیات وي، دوه وي، درې وي، نو بیا دې کاروو. ایټ معنا ده. ایټ د هغو شیانو لپاره استعمالیږي چې هغه بې روحه وي، ژوند ونه لري، روح ونه لري. مای معنا ده زما، لکه موږ وایو This is my pen. دا زما قلم دی. This is my pen. Our معنا ده زموږ. This is our pen. دا زموږ قلم ده. This is our pen. His معنا ده د هغه، لکه موږ وایو This is his pen. دا د هغه قلم ده. This is her pen. This is his pen. دا د هغه قلم ده. د هر معنا ده د هغې، د هوش د ښځینه لپاره استعمالیږي، لکه This is her pen. دا د هغې قلم ده. This is her pen. دا د هغې قلم ده. د dear معنا ده د دوی. This is their pen. دا د دوی قلم ده. This is their pen. دا د دوی قلم ده. بل د آس معنا د موږ ته، لکه موږ وایو چې They told us. دوی موږ ته وویل. They told us. دوی موږ ته وویل. بل د mine معنا ده زما، خو دا د ناون نه یا د نوم نه وروسته کارول کیږي، لکه This pen is mine. دا قلم زما ده. This pen is mine. dear معنا ده د دوی، لکه This is their car. دا د دوی موټر ده. This is their car. دا د دوی موټر ده. بل د them معنا ده دوی ته. بل د me معنا ده ما ته. دا د جملې په اخر کې استعمالیږي، یعنی د ورب نه وروسته کارول کیږي، لکه موږ وایو چې هغه ماته یو لیک ولیکه. He wrote me a letter. هغه ماته یو لیک ولیکه. He wrote me a letter. هغه ماته لیک ولیکه. د یادونې وړ ده چې دغو تورو ته په انګلیسي ژبه کې پرسونل پروناونز ویل کیږي. پرسونل پروناون یعنی شخصي ضمیرونه. هغه ضمیرونو ته ویل کیږي چې هغه د نوم په ځای استعمالیږي ترڅو په جمله کې د نوم د تکرار مخه ونیسي، او دا چې د مختلف ډولونه لري، لکه سابجیکټ پروناون، ابجیکټ پروناون او داسې نور. نو دغه ټول زده کوي ځکه چې په انګلیسي ژبه کې زیات استعمالیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم، تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.